دلته به بنگله جوړه کې دلته به ښکلی ګاډی واخلې که نه خو دلته صحت نشي اغستی دلته عمر نشي اغستی دلته ځواني نشي اغستی دلته د مرګ نه نجات نشي اغستلی هلته به رب ته مخامخ کېږئ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون حقیقت دی مه هېروه ورځ داسې ده الیوم نختم علی افواههم ستا په دې خوله به مهر ولګي تاسو چې دا شیندل کوئ زه بیان نشم کولی زه بس کم زه غواړم که نه ما ته وګوره زه غواړم که نه چې زه خپل دردونه تاسو سره شریک کړم زه خو تاسو ته تقریر نه کوم که تاسو دا روپۍ شیندئ زه خفه کېږم زما اکرام دا دی چې تاسو ما په توجه واورئ که تاسو ما نه اورئ په توجه باندې او دغه شانتې دا روپۍ شیندل کوئ به زه بیان ختموم د علماء کرام نه د روپۍ شیندل منع دي داسې د ایوب مولوي صاحب مه شیندئ خیر دی څوک بې خپې کې دي او بې حرمتي هم ده که نه بې ادبي هم ده که نه زه تاسو نه نه خفه کېږم ښه مه شیندئ ما ته مه راکوئ زه نه خفه کېږم په دې پوهېږئ بس ما په توجه واوره ما سره لږ غوندې ټیم دی د مقتدیانو ورله په چندو باندې موټر سایکل اغستی و چېرته کور ته روانو د ظالمان پرې راوتي دي موټر سایکل یې ترې اغستی دی او دومره ظلم او تشدد یې ورسره کړی دی که نه ده ورله موټر سایکل نه ورکوو هغوی ایښتی دی ښه په دیز ایښتی دی په دې سترګه ترې ګولۍ وتې ده په دیزی ایشتی دی په دیزی تی ګولۍ وتې ده که نه وایي اسپتال ته یې ویوړمه بس ټیم مې برابر نه و الله رحم وکړو بچ شوم و یو سترګه مې ضایع شوه معذوره شوم خو بچ شومه که نه وایي دې ظالمانو ته پته ولګېده چې یو سترګه یې روغه ده وایي اسپتال ته راپسې رالل وایي په دې سترګه کې راته داسې څه واچول که نه چې دا دویمه سترګه یې هم راته ړنده کړه چاته د عدل او د انصاف خبرې کې مسلمان ظالم نشي کېدی مسلمان فراډي او دوکهباز نشي کېدی د دې ظلم بدلې هلته ډېرې په سخته باندې میلاویږي ته ولې نه پوهېږې مه کوه سبا بله ورځ مرګ دی که نه هلته به برداشت نه کې که نه